بحث مو پر همدې موضوع دی او د بحث لپاره موږ سره په خپرونه کې د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی عزیز مورج او دغه راز د سیاسي چارو بل افغان شنونکی ښاغلی زلمی باور را سره په درېیمه سټوډیو کې میلمه دی. تاسو دواړو میلمنو ته ښه راغلاست. هم ستړي مه شئ. مورج صاحب که بحث له تاسې راپیل کړو ښه سره له دې چې د سولې هڅې روانې دي او په دغسې یو وخت کې د پاکستان دغه ډول دریځ چې افغانستان دی د ټي ټي پي او پاکستان ترمنځ یو وټاکي، فکر کوئ چې د سیمې هیوادونو ته دغه څرګندونه څه معنا لري او څه پیغام لري په ټوله کې؟ یعنې په دې معنا ده چې دوی باید د سولې لپاره لا هم هڅې وکړي او که نه هڅې بې ګټې دي؟ مننه. زه لومړی تاسو قدرمنو تخنیکي همکارانو، ګران مېلمه او لیدونکو او لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ګورئ، پاکستان دا پلمې کوي، دې باندې موږ بارها بحث کړی ده، ټول خلک په دې باندې پوهېږي. دغه لوبه دا پیل کړې ده، دا د پروژه ده، په خپله پالیسي ده، پروژه یې له غربي نړۍ نه اخیستې ده، غواړي دا سیمه نارامه کړي، غواړي دلته د جګړې د ځان لپاره جګړې دروازه خلاصه کړي، ځکه په جنګ او جګړه او په ناامنۍ کې د دوی ګټه ده. ټي ټي پي خپله پاکستان جوړ کړي، د پاکستان د آی اس آی د لاس حاله ده. د 2007 کال را دې خوا ته خپله پاکستان دغه ټي ټي پي په ډول ډول افزار استفاده کړې ده. په هغه وختو کې چې دلته جمهوریت ټي ټي پي افغانستان ته رالېږل، دوی په خپله دې جره به شکایت وسي چې ټي ټي پي راځي، دوی به په دې باندې سر نه ګراوه. حتی دا بل د افغانستان مسله ده، کله به ویل طالبانو سره مرسته کوي، کله د لوګر په عزره کې او په نورو ځایو کې دوی مرکزونه به وو، په ننګرهار کې به وو. دوی به خیر نه کوه په شمال د افغانستان کې دوی اثرات لدسوي وو. علاوه دغه نه چې اوس چې په افغانستان کې امن ده، امنیت ده، یو لاس ده، ټي ټي پي اثر لیدل کېږي نه. د اول ټي ټي پي ټول شمېره له 2000 تر 15000 زیاته نه ده. دراله کې 225 میلیونه د پاکستان نفوس ده. دا یو ډرامه او لوبه دوی جوړه کړې ده. کله د سولې خبره سي، د مذاکرې هلته بیا نو په شا سي، داسې شرایط باندې کوي چې هغه اصلا په افغانستان اړه نه لري، معقول نه دي، مشروعیت نه لري. نو بنان هلته هغه تحریم کړي. د دې لپاره چې یو فضا په افغانستان کې او بېثباتي دلته منځته راسي او نړۍ ته، غربي نړۍ ته زمینه مساعد ده کې چې لاس ونه کړي. خپله پاکستان ورته ګورو چې یو تولیدي او صنعتي او هېواد نه ده، لویې فابریکې نه لري، نفوس یې نسبت له جغرافیې نه زیات ده. نو د بقا په همیشه په جګړه کې ده، په همدې جګړه کې دوی معیشت ده، جنرالان یې، پوځیان یې پیسې اخلي. کله چې په دننه فضا خپله نارامه کړه، ځکه د چین د مخنیوي دپاره د غرب په امر باندې چین ونسې کړله دلته پانګونه وکړي، ځکه مخکینی حکومت د دوی دا تېروتنه کړې وه چې د روسیې او چین سره اړیکې جوړې کړې وې، غربي نړۍ پرې پوکاره سوه. د دې خواته بیا نو برحقه ازادي غوښتونکي مبارزین پښتانه، بلوچستان راپورته شول، سیندیان هم راپورته شول، ناامني هم منځته راغله. د دې لپاره دغه ناامنۍ ادرس بدل کړي، د خلکو ذهن بلې خواته کړي. دلته په افغانستان حملې پیل کړلې او ټي ټي پي مسایل وړاندې کړی ده. ازغن تارې په ډیورن فرضي کرښه باندې وتړه د امریکا په پیسو، دواړه غاړو ته سپایان ناست. نو ټي ټي پي څنګه راځي تا له خاورې نه؟ دا چې افغانستان ته ټي ټي پي راځي، پاکستان مسؤل دی. پاکستان په خپله په دې کې مسؤلیت لري چې د ټي ټي پي ولې افغانستان ته راځي. باید برعکس افغانستان برآمد کړي چې ولې ټي ټي پي هلته شته. یا ول د ټي ټي پي تګ راتګ کوي، تورستي ډلې خو تاسو په هېواد کې د همداود داعش مشران په کراچۍ په اسماعیل خان دره کې، د اسماعیل خان کې مړه کېږي، تاسو وزنئ. اسامه بن لادن د تا په خاوره کې مړ شو. دغه اوس ټوله نړۍ وایي چې ته په امریکا تورستان روزې ملاتړ یې کوې، تا په خاوره کې وي، بیا ته راځې بیا نور هېوادونه لګوې. بلې خواته بخښنه غواړم، بله انګېرنه هم دا ده، بله د امریکایي ژورنالستانو دا خبره وکړه چې کله امریکا په افغانستان کې جګړې وې، د ورځې 300 کسان به کېدله، ناامني وه، د مخدره توکو کښت وه. اوس طالبان چې راغلي دا له منځه وړي. د دې لپاره چې ملامتېږي اروپا او دنیا ته او خپل وګړو ته، نو دوی په لوی لاس پاکستان تیرو ته ناامني جوړه کړه چې موږ برات واخلو. یعنې د موږ شتون ښه و نسبت له دې نه چې اوس ده. کوربه ده. دوی دغه معصومې او سیاستونه
غلط کړي و دغه لپاره د خپلو تېروتنو قیمت ورکړي. ډېره مننه مارج صاحب، تاسو ته د بحث لپاره راګرځو. مارج صاحب، ښه د سیمې هېوادونو د کابل او اسلام آباد د ستونزې د حل لپاره خپلې هڅې ترسره کړي، مګر تر ننه یې پایلې نه دي لرلي، او له بلې خوا به اسلامي امارات وایي چې پاکستان له نورو پروژې اخیستې دي. فکر کوئ که په واقعیت کې هم پاکستان له نورو پروژې اخیستې دي، ولې له همغه لومړي ادرس سره خبرې اترې نه کېږي د دغې ستونزې د حل لپاره؟ ګورې دا خو لوبه د هغه لومړی ادرس خبرې نه کوي، او بل د سیمې هېوادونو خبر څوک نه مني. ایران مثلا وویل زه ته سوله منځګړیتوب زه کوم، غربي نړۍ وډارسوله چې دا خو رسوایي جوړوي. روسیې هم وویل چې موږ هم راځو منځګړیتوب کوو، دا نه مني. هماغسې لویې لویې پیرتیانې د امریکا دي لکه قطر یا سعودي یا ترکیه، دوی ته اجازه ورکوي ځکه هغه رازونه ساتي چې خبره چې د ترکیه او سعودي او قطر او پاکستان ټول دی په امریکا خپل اډې دي او عسکر لري، هېوادونه دي چې مثلا دوی ملاتړي دي، په هغو باندې اعتبار کوي. دا یوه لوبه ده، په دې لوبه باندې روسیه خبره ده، چین خبر ده، مثلا دې خواته ایران خبر ده. تاسو ګورئ څو ورځې مخکې په پارلمان دوحه کې د افغانستان مسله هغه یاده شوه، 880 هېوادونه 15,000 کسان دا ورته ناست وو. خبرې وسوې دوه ورځ ټوله اجنډا په افغانستان وه، د افغانستان د اتصال مسله او د تعامل مسله وه. روسیې پیشنهادونه خپل وړاندیزونه ته وکړل، د امارت اسلامي چارواکي هلته حضور درلود، دوی خپل دریځ هلته وویل، وړاندیزونه یې وکړل. باندې چا په سر ونه کړه، خبرې کوي یا ماسي خبرې کوي، شعار نه ورکوي، وایي مانسنه پوتین په هند کې واضح پیغام ورکړ نړۍ ته، ویستایل اوسنی افغانستان حکومت ویل چې دوی کامیاب دي، موفق دي، دوی مخدرات توکي له منځه وړي دي، امنیت راوستلی دی، داعش مخه نیولې دی، واقعیت ته او هېوادو ته یې ویل خصوصا د سیمې هېوادو ته که تاسو غواړئ ګټه پورته کړئ خپلو هېواد دپاره، دوی سره اړیکه جوړه کړي، باره چا هغه ونه کړل. مارج صاحب، خبرو ته مو راګرځو، یوه دمه لرو. بله، یوه دمه لرو. لاست مهارج صاحب، مهرباني تاسې د افغانستان په اړه د سیمه ییزې ناستې پر جوړېدو ترڅنګ د پاکستان ته د پروژو پر ور کې لومړني ادرسونو باندې غږېدئ. بالکل، دوه ورځې مخکې بیا د امنیت شورا یوه غونډه هم وه، دوی مغزه چې افغانستان باندې بحث وکړي، او هلته د دوی د شورا امنیت غونډې خو اکثره مهمې هم دي، او مګر متصل ګورو باوجود چې ملګرو ته سازمان یو نړیوال سازمان ده، اما دا خپل هم د اثر د غربي نړۍ باندې ده، وایي کومه پروژه ورکړي دوی کار کولی شي، او که نه بغیر هغه نه یو عادي مسله کې چې غیر فایده یې ګټې په دې کې بیا هغه مسله ډېر عملي جنبه پیدا کړي، مهمه شي، اما نور درېیمه نړۍ هېوادونه که تباه کېږي، بربادېږي، هر څه مشکل ورته جوړېږي، بیا دوی په دې باندې بې اعتنایي کوي، ځکه د دوی ګټه په هغه کې نه وي. یعنې په ټوله کې دا لوبه ده، دې که څه کار دي او څه کول باید سره وکړل شي، افغانان باید دې ته متوجه اوسي، خپل تدابیر باید ولري، دوی باید په دې لوبه باندې پوه شي، که چېرې په دې لوبه کې ګټه پورته کولی شي، یو ستراتیژي او برنامه ورته جوړه کړي، او که نه وي بیا داسې کوشش دې وکړي چې دغو جګړو نیابتي جګړې راتګ تقریبا شاوخوا 50 کاله افغانستان وکړی ده، وروسته پاتې څه تلفات یې ولیدله، تاوان یې ورکړ، د نیابتي جګړې دلته راغلې، رقابتونه سیالۍ دلته وې، لاسوهنې دلته وې، لاسپوڅي دلته ناست وو، دغه نور باید عبرت واخیستل شي او تکرار د دې کارونه ونه شي. پاکستان همیشه له افزار نه استفاده کوله، له کډوال نه دوی استفاده کوله، له میراب و منبر نه دوی استفاده کوله، له ملا و دین و جهاد نه دوی استفاده کوله، اما اوس حالت دې ته راغلی چې په خپله پاکستان کې میراب و منبر و ملا و مدرسې دوی په وړاندې راپورته شوي دي. بل خطر دا کې چې خپله دوی پوځیان پنجابیان دوی همیشه روحیه اسلامي ورکړې وه، هغوی د افغانستان په وړاندې نه جنګېږي، وایي دلته اسلامي ملک ده، له هند سره په مفکوره دوی سره وه، وایي هندو د مسلمان جګړه ده، دلته هم دوی په خپلو سیاستونو کې وروسته ناکام شوي تقریبا بېرته پاتې دي. دې خواته لوی مشکل د دې لري چې هلته صوبې خپلې ازادي ته راخلي، افغانستان هم تر راټکه پورې د خپلې خاورې دعوا لري، خلک یې هم راپورته شوي دي،
دې خواته هندوستان هم ورته وایي چې زه سند بېرته خپله خاوره اخلم. یعنې هند په دې پوهېږي چې پاکستان راتلونکی ښه راتلونکی نه ده. که دا بهرنیان ونه ساتي نو پاکستان له منځه ځي. دې له وجې چې سند او دا صوبې استقلالیت اعلان نه کړي، مخکې له مخکې دوی خپل اعلان وکړ. نو بنان په ټول حالت کې هلته په شهباز شریف او مثلا په خپله په چارواکو غربي نړۍ هم داسې په قهر دي. زیاتره ماموریتونه چې پخوا مطلقا پاکستان ته ورکول کېدل اوس تقریبا دوحه او ترکیه دا مخته بیایي. یعنې دوی دا کمیشن او پیسې هم کمې کېږي. نو دوی انتهایي وارخطا دي، ادرس بدلوي. نړۍ ته دا ښیي چې مثلا زه له افغانستان سره په مشکلاتو یم، که تاسو کوم پروژه لرئ ما ته راکړئ چې دوی عملي کړي. نو بنان غواړي جګړې دروازې بیا خلاصې کړي او په دې کې معیشت پیدا کړي. دغه لوبه کې دوی شریک دي او دغه کې غواړي نور هم د نړۍ پام ځان ته راوبالي او د ماموریتونه کمیشن دا واخلي. دا شرط کې خود ته اسلام آباد وخنه غواړم صحیح خبره مهرباني ته اسلام آباد غواړي او کته دي پی غواړي موږ دوه اوس په مشکلات دي ته په ساره کله چې تعالی پند کړو خپل ورخته موږ پینځوي وادو سره پولیس شریکت لرو چابهار تر هندستان پورې هوایي اوس په کلی تجارت هم روان ده. خو تا دا غلطي وکړه اوس چې کچېرې لاره خلاصېږي تضمین سره د افغان تاجرانو هغه مال چې تا ته د مرچو مالیه او ټاکس به بند کړی ده یا د خراب کېده ټول تاوان به په بشپړه توګه دی ورکړي. دا د سنه چې له 1999 کال چې لارې بندې کړې د افغان کډوال لارې ودرولې بیا دومره مالیه پرې اچولې وه چې سوداګر دې ته عرض کړ چې هغه خپل مال دوی ته پرېږدي. دا تکرار بیا له سره دوی نه کړي. د امني په افغانستان کې به نور پخوا خو دلته به لاسپوڅي وه، هم د ایران به وه هم د دوی د پاکستان وه، هغه افغاني ډلې او افغاني ډلې به هم دلته وې، هغوی چې روزل سوي وه دلته رالېږلي وه. نو اوس خدای دې ته هم حق پاک ته دلته خو د ما پروګرام څوک نه عملي کوي. کېدای شي یو دوه او درې کسان به دوی لاسپوڅي هغه به هم کنټرول شي. مګر په عامه کچه باندې دوی همیشه خپل حکومت په کابل کې کېناوه. د بېغیر پاکستان د موافقې و چارواکي نه راته که غرب هم کېناوه پاکستان سره مشوره کړه هغه حالتونه اوس لري دي. ځکه خدای په دې باندې ډېر زیات ځورېږي او ډېر خطر هم احساسوي چې یوارې هند او افغانستان لاس سره یو نه کړي او پاکستان په بشپړه له منځه ونیسي بیا فشار ته راوړي. باوجود چې پاکستان مطلقاً بهرنی او کورنی سیاست دقت په لاس کې لري. په خپله وایي جنرال امید ګل ویل زموږ چیف افسر په واشنګټن کې ټاکل کېږي. نو په ټوله کې حالت چې ګوري د پاکستان دغه پروژې او غلط سیاستونه غلط محاسبې باعث خپله کېږي چې دوی به تاوان ورکړي. مننه مارج صاحب. ښه مارج صاحب که د بحث موضوع هم پر همدغه ځای له تاسو سره راټوله کړو که وګورو له دغې جګړې مخکې د افغانستان هغه سیاسي او اقتصادي وضعیت ته د بهرنیو چارو وزیر هند ته سفر کړی و. هلته ځینې مسایلو باندې خبرې اترې وشوې چې تر ډېره پورې هغه اقتصاد محوره بهرنۍ پالیسۍ پر اساس باندې ویل کېده چې پر اقتصادي موضوع او دغه راز پر نورو دوه اړخیزو اړیکو باندې خبرې اترې شوې دي. له دغه سفر وروسته هند خپلې اړیکې له افغانستان سره د سفارت تر کچې ورسولې. که په ټوله کې وګورو د سیمې له هېوادونو سره هم اړیکې مخ پر پراخېدو روانې وي او دي. دغه اقتصاد محوره بهرني سیاست جریانونو ته که بیا وګورو په یو ډول باندې له پاکستان څخه د افغانستان مخ راوښت او تکیه یې راکمېدله. فکر کوئ اساسي ستونزه چیرې به هند یې بلئ که دغه د افغانستان سیاسي ثبات یې بلئ او که په ټوله کې د پاکستان ځینې موخې چې غواړي دغه جګړه پراخه کړي او ډیپلوماسۍ ته مخ نه کوي مذاکرات هم بې پایلې پای ته رسیږي. زه ګمان نه کوم د هند مسله د اقتصاد مسله نورې ځکه د پاکستان جوړښت چې جوړ شوی په 1940 کال دغه تقریبا 88 کاله دا بل چا جوړ کړی خپل پروژو دپاره. دا هدف اصلي مقصد د دویمه نړیواله جګړې نه دا و چې د روسیې چې هغه ورته شوروي وه مخه ونیسي ګرمو اوبو ته. اوس هم همدا سیاست دوام لري. دوی همیشه ډار له دې نه چې روسیه کولی شي د افغانستان له خاورې نه دې خواته راسي. نور نه امکانات مشکله ده یعنی مثلا د ایران نه. نو بنان دوی همیشه ناامني په افغانستان کې راوړي. پاکستان چې جوړ شوی تر اوسه پورې همیشه په افغانستان کې یو ضعیف حکومت او بېثباتي ته لمن ولې غواړي. همیشه غواړي دلته خپل لاسپوڅی حکومت ولري. دې ته هلې ځلې کړي دي او دغه برنامه غرب ورکوي.
هند سره افغانستان له تاریخي اړیکې لري د پاکستان جوړه مخکې اړیکې ته پاکستان په جوړ سره د افغانستان د له خاورې نه د اړیکې ول ډېر پخوانه حتی د مستد با مچاو په لا وخت تر اوسه پر اړیکې د لغنه مکه سلطان محمود او غزنوي د نورو کوریانو په وخت اړیکې وي او دا د پاکستان جوړښت نه وروسته هم اړیکې موجود افغانستان خپلواک هېواد لار چې ساري کې لري او جوړ باید ولري دا ضرورت ده نور د سیمې وادونو تاسو ګورئ امارات اسلامي پر رسمیت نه پیژني طالبان پر رسمیت نه پیژني بارم د ضرورت پر بنیاد باندې مجبور دي چې راسي هغه د خپل تعامل اړیکې لري او ډول نه او ډول ډیپلوماټیک اړیکې ساتلي ځکه نشي کولای د حقیقت ومني حقیقت نه سره غړونه وکړي جغرافیه نه ضرورت لري خپل امنیت د ګواښ لپاره به تدابیر ونیسي ترانزیت ته ضرورت لري تجارت ته ضرورت لري ځمکنۍ او هوایي مرکزي اسیا غواړي جنوبي اسیا سره وصل شي شرق او غرب غواړي د افغانستان وصل شي نو بنا په دې کې دوی مجبور دي چې د افغانستان سره اړیکه وساتي نو پاکستان په دې کې مشکل نه لري دا چې افغانستان خپل اقتصاد خپل منابع ته مخه کړې ده او یا مثلا بدیل لارې پیدا کړي ګورې د چینایان د سرحد د افغانستان او تاجکستان په وزل کېږي خو د خپل لوبي دي د افغانستان غواړي اړیکې نور هیوادو سره خرابې کړي چین تاجکستان په هغه وخت تاجکستان پلاوی هغه افغانستان کې ټټل و چې تاسو اړیکې جوړو سبا د ترکمنستان ازبکستان ته مشکل جوړي ایران ته جوړي چې موږ بیرته احتیاج پاکستان ته دا لوبه ده ته تدابیر ورکړي چې پاکستان موږ نور مخوار پدې کې دوی ورخطا دي ملت د افغانستان له پاکستان ناراضه ده چارواکو نه موږ له ملت سره مشکل نه لرو کدی وای چې ما او څو کسان ته شپې ورځې ورکړي د جات پرنده بل پر خو 1 میلیون 2 میلیون 15 میلیون 15 میلیون خدای ناراضه کړي اندغه 15 میلیون دراوسته د 15 میلیون په وړاندې وجنګول بیا چې تا د ځای ورکړه تر ټکه پورې د افغانستان خپل خاوره ده کله دا اشغال تاخیص څه د اوس اشغال اند ده باندې څومره چمبرس راتل د نړیوالو خټول تاپ راتل لاس فیصد د افغانو د جات په نوم د کسان چې و د نور خټول تاپ ده د ملګرو ملتونو دفتر تاسو راو دا وسم چې سقوط وسه پیای تاسو بانکرپت و یعنی ورشکست و اجازه نه وسته اروپا د سفر وکړي باراماندا د افغانستان د افغانانو د ټیکټ او د ویزې په پیسو تاسو دا بیرته په کومه دروازه د سقوط نورسته د تخلیق پروګرام په قانون دا و سفارت ګوره یو ویزا په $3,000 د خرڅي خلاف د ټول نورمونو ماره څه وخت مکم د خبرې مولا ډیره غونډه کړي بل دا استفاده د دوی وس په خطر کې ده بیا هم ورسته خبره دا کوم چې خواله په دې کې چې افغانان اوس پسې په خپل خوپه دولت د افغانستان په دې باندې اوس په دې خو بچو کی خپل تدابیر نیول خپل درنه کار کول څومره چې ډیر مننه پاکستان لاره باندې د موږ په ګټه نه موږ دې ته اړکیږو چې په خپل اقتصاد په خپل زیربنا خپل آبادی ته کار کور ودان په اجازه مګر اجازه سودا کار روان د ورځ پر مخ ته نورې وادو سره د موږ اړیکې جوړیږي تو زرا چې سوداګری مننه مارسه کور ودان ډیره مسي چارو شنونکي ښاغلی زلمی باور او دغه راز د سیاسي چارو بل افغان شنونکي ښاغلی عزیز مارج